أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ورتوايا أتحاجوننا في الله. وسالله سبحانه وتعالى بل رد كي پاغوی باندې او یو جواب خی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جدا ورته وای ځکه چې هغوی زمونږ سره بحث روان کړی دی. څه وایي موږ ته د ایتونو کې څه شتي؟ یا یهودیان شي یا نصارا شي، یا یهودیان شي یا نصارا شي. نو اوس الله د هغې جواب کوي. قل ورته وایه اتحاجوننا فی الله، آیا تاسو موږ سره جګړې کوئ په باره د الله کې، یعنی په باره د توحید د الله کې. مونږ خو نور څه نه دي ویلي، خو صرف اواز هم د څه اوچت کړی دی؟ د توحید. نو چې جګړه کوي ورانه موږ سره یا ورانه ده، نو په څه کې ورانه شوه؟ په توحید کې ورانه شوه. وهو ربنا وربكم، حال دا او حال دا چې هغه زمونږ رب هم دی او ستاسو رب هم دی. ربوبیت ټول مني. مسلمانان هم وایي چې الله زمونږ رب دی، اهل کتاب مشرکان هم وایي چې الله زمونږ رب دی. نو دې کې دا فایده چې الله زمونږ رب دی، تاسو هم وایو، تاسو هم وایئ، موږ هم وایو. نو بیا موږ درنه غوره یو، ځکه چې زموږ سره په دې دعوه باندې دلایل هم دي، او بل دا چې زموږ کردار ته مو ګورئ که نه، موږ خو خالص بندګي هم دغه الله کوو. او د دوی خبره صرف په ژبه ده چې الله زمونږ رب دی، خو توحید د الوهیت خو یې نه مني که نه. چې چا ته رب وایي دغه خالص بندګي نه کوي. ذکر ورته وی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، او زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي او ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي. موږ د الله الوهیت منو، خالص د الله بندگی کوو. مخکې تیر شو ونحن له عابدون، او تاسو د الله خالص بندگی نه کوئ. نو فرق دی زمونږ په اعمالو کې او ستاسو په اعمالو کې. تاسو ته به ستاسو د عمل بدله ملاویږي، موږ ته به زمونږ د هغه ملاویږي. ونحن له مخلصون، او موږ هغه د پاره اخلاص کوونکي یو. دا دغه خبره کومه چې ما ذکر کړه چې رب تاسو هم منئ، رب موږ هم منو، خو فرق موږ او تاسو کې دا دی چې ونحن له مخلصون، موږ د هغه خالص بندګي کوو، تاسو یې خالص بندګي نه کوئ، تاسو سره مخلوق شریک کوئ. هغوی به دا وی دا خبرې ټولې پرېږدئ. خلاصه دا ده چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او دا نور پیغمبران، یعقوب علیهم السلام، دا وی یهودیانو، یهود وی، او نصاراو سوی وی دا نصرانیانو. او را بشي سورة آل عمران کې الله ردوی په ناشنا طریقې سره دې خبرې رد کړی دی چې تورات او انجیل خو د ابراهیم علیه السلام نه وروسته راغلي دي. تورات او انجیل وروسته راغلي. نو څنګه تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام یهودی و، او نصارا ورته وایي تاسو څنګه وایئ چې هغه نصرانی و؟ دا اوس ګوره دا باطل پرست چې عقل یې بند شي، نو د دوی خبره کې په دوی باندې صحیح راځي. نن مې یو مقطع کته، سبحان الله، د دیزی د علماء د شیخ ابن باز رحمه الله او یو بل علیم وسره پخواني علماء الله دې وبخي چې هغه وفات شوي، د هغوی یو صوتي کلیپ. نو په هغې کې هغه یو علیم دا خبره ذکر کوله چې د معتزلي سره د یو علیم بحث راغی، یو سلفي عقیدې والا علیم د معتزلي سره بحث راغی. معتزله د الله صفات نه مانی، معتزله د الله صفات نه مانی، گمراه فرقه ده او انتهایی گمراه فرقه ده. دا اوس سبحان الله دا غټ علما ناست دي، شیخ ابن باز د هغوی یو بل ته دا قصې کوي، یا دا قصه کوي او هغه یې موري او نور یې موري. نو وی د معتزلي د بل علم ته وویل، دا کوم چې قرآن او حدیث مني او د سلفو په طریقه دی، وی الله له به څه جواب ورکې
که الله درته د قیامت په ورځ ووایي چې دا تا چې وی چې الله به خبرې کوي، په دې تا سره څه دلیل و چې الله به خبرې کوي؟ ځکه چې موږ خو دا منو چې الله به خبرې کوي او کړي دي، چې کله وغواړي خبرې کوي. څه دلیل دی چې الله خبرې کړي دي او کوي؟ دا قرآن د الله کلام دی، قیامت په ورځ به خبرې کوي، جنتیانو سره به خبره کوي، حساب کتاب کې به خبره کوي، ډېر دلایل دي باغې باندې، څنګه چې هغه د شان سره ښایي. ویده دا اعتراض وکړي، خبرې ته غوږ کېدی، ورته یې وي الله ته به څه وې که د قیامت په ورځ درته الله ووایي چې تا سره په دې څه دلیل دی چې الله خبرې کوي، یعنې الله دې په دې کې راګیر کړي. وی هغه ورته چې زه به ورته وایم چې الله دغه دلیل دی که تا اوس خبرې وکړې. ګوره په خپله یې ووایې چې الله درته ووایي، دې اوس په خپله دا وایي الله درته ووایي، نو چې ووایي خو خبرې وکړې که نه، نو زه به ورته وایم چې الله دغه تا خبرې وکړې. نو د دې باطل پرستو د دلایل او خبرې په هغو باندې واپس سره دي، هغوی پکې راګیرېږي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو قاعده بیان کړې ده، په هغې باندې بیا علماو کتابونه هم لیکلي دي. قاعده دا ده چې باطل پرست چې هره خبره ذکر کوي په دقیق کې په هغه باندې رد دی، خو چې څوک پکې سوچ وکړي، د هغه قاعده بیان کړې ده. نو دوی اوس وایي ابراهیم علیه السلام سو یهودی و، عجیبه څه ده، تورات د ابراهیم علیه السلام نه وروسته نازل شوی دی، نو څنګه یهودی شو؟ لکه دا دیسی چې لکه هغه بعضو چې ویلي دي، وی کمو صحابه کرامو چې ویلي دي چې وینه باندې، او کمو خلکو چې ویلي دي چې کمو صحابه کرامو چې دا خبره کړې ده چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي، وایي دا د امام شافعي په مذهب و. د چا په مذهب و؟ امام شافعي. نو امام شافعي خو لا راغلی نه دی، هغه ته خو لا څه د پاسې یو نیم سل کاله پاتې دي، او صحابه کرام د هغه په مذهب شو، هغه لا پیدا شوی نه دی. نو دا یو نیم سړی د خپل خبرې ثابتولو لپاره په ګډ وډو سر شي، الله دې موږ ساتي د ګډو وډو نه. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط آية سوائي يقينا إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب عليهم السلام أو داغي أولاد كانوا هودا أو نصارى ويهوديان يا نصارى قل أأنتم أعلم أم الله توایا آیا تاسو خپویږئ که الله؟ تاسو د هغوی په مذهب خپویږئ که الله؟ او ځکه سورة العمران کې الله دا ښه واضحه ویلي دي، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الله وی نو ابراهيم عليه السلام يهودي و نه نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما، موحد مسلمان. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. او سوک دی لوی ظالم دی دا غچانه چې پټي گواهی یا چې پټي حق عنده چې د سره دی من الله د الله د طرفنا. د دوی نه لوی ظالم سوک دی چې یو حق ورسره یا گواهی د حق ورسره علم ورسره او پټي دوی سره څه علم؟ نو په تورات خو د هغوی ایمان دی. بارک الله فیک. دی جواب هغه حق چې دوی پټ کړی دی هغه دغه حق دی چې تورات کې، انجیل کې، باقی کتابونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم صفات او شان هغه بیان شوي دي، او دوی هغه خبره پټه کړې ده. بعض علما وایي چې دوی سره دا علم و، د دوی په کتابونو کې هم دا خبره وه
چې ګوره ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیهم السلام او اسباط دا ګوره د الله تابعدار بندگانو، دا توحید پرست خلکو، دوی خالص د الله بندگی کړې ده. دا یهودیان او نصاران خو نه، نو دوی د دې خبرې ګواهي کړې ده چې او دا د الله خبرې دي. دوی خو هلته ووایي چې موږ په دې باندې ایمان دی کړ، هغه ګواهي بیا دوی څه کړه؟ هغه دوی پټه کړه. دا مطلب دی. وما الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله نه خبر د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ. دوی بیا دا خبره وکړه چې زمونږ مشران خو ځان له خلکو، اخو انبیاء او اخو نیکان خلکو، فخر به کو په دې باندې. نو الله پې بیا رد وکړو. تلك أمة قد خلت، دغه یو ډله ده چې مخکې تېره شوې ده. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هغوی د پاره بدله د هغه عملونو ده چې هغوی کړي دي، او ستاسو د پاره بدله د هغه عمل ده چې تاسو کړی دی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تپوس بنی شي کېدی ستاسو نه د هغه کارونو چې هغوی کول. اوس دا دویمه سپاره چې شروع کېږي سیقول السفهاء، یاده کوي دا خبره د دې ځینه د اخر د صورت پورې اوس د دې امت تربیت به کېږي، احکام او مسائل به بیانېږي. دا یو سپاره بحث د چا سره روانو؟ کافرانو سره، که هغه یهود دي، که نصارا دي، او که مشرکان دي، او که منافقان دي. اوس د امت تربیت دی. سورة آل عمران هم ګورئ داسې دی. سورة آل عمران د طرز او د سورة بقره د یو بل ته نږدې دی. هلته هم په اوله کې الله دا نصاره راګیر کړي تفصیلا. دلته یهودیانو سره خبره اوږده کړه، هلته د نصاراو سره ده، او بیا د هغې نه بعد الله پکې د امت تربیت کړی دی. نو دې ځینه اوس ټولې هغه مسلې بیانېږي چې هغه د امت د تربیت سره تعلق ساتي. الله دې آیت کې وایي چې قمقل خلق به ستاسو په دې قبلې بدلېدو باندې اعتراض کوي چې ولې دوی دا قبله بدله شوه. ولې اوس دلته الله دا خبره شروع کوي؟ نو جواب الله وایي چې دوی د ځان سره ګواهي پټه کړې وه. نو یوه دا خبره هم دوی پټه کړې وه چې د آخري نبي قبله به کعبه وي، دا هم دوی پټه کړې وه. بله دا څومره خبره چې شروع شوې ده وإذ ابتلى ابراهیم نه، دې ځای پورې دا مقدمه ده د دې دپاره چې الله د قبلې د بدلېدو خبره کوي. نو د کعبې فضایل، د ابراهیم علیه السلام فضایل، چې دا خو د الله کور دی، او دا خو عظیم الشان ځای دی، او دا خو یو غټ انسان جوړ کړی دی. نو بس دا قبله ده. الله وی سيقول السفهاء من الناس، زرد چې وی به کمقل خلق د خلقنا، یا زرد چې وی به کمقلان د خلقنا. ما ولاهم عن قبلتهم، چې څه شي واړول دوی لره د قبلې د دوی نه، التي كانوا عليها غچو دوی پاغي باندې. اخر څه شي دوی دغه زړې قبلې نه واړول. یاد کړئ دا خبره، رسول صلی الله علیه وسلم به په مکه کې کعبې ته مخ کو، او بعضو روایات و آثارو نه داسې معلومیږي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کعبې ته مخ کړی او بیت المقدس ته هم. داسې کیدی شي څنګه؟ یعنی کعبه به بیا د بیت المقدس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې راځي. وروسته بیا الله ته امر وکړو چې کله مدینې ته راغی چې ته به اوس بیت المقدس ته مخ کې. نو حدیث کې راځي دې باره کې ډېر روایتونه دي. د برا رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته
یا بیت المقدس ته 14 یا 18 میاشتې مخ کړی او خوښه یې دا وه چې قبله د هغه دې شي قبل البیت کمه کعبه، یعنې زړه کې څه چې دا کعبه قبله شوې. نو 14 میاشتې بعد بیا دا مسله راله او اولنی مونځ چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی و کعبې طرف ته هغه د مازدیګر مونځ او ملګرو ورسره مونځ کړی. نو په دغو کې یو سړی بیا لاړ په یو جومات باندې تېرېدو چې هغوی په رکوع کې وو. نو هغوی ته یې دا ووایي زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو قبله مکه او د هغه مخ کوم طرف ته و د مکې طرف ته و کعبې طرف ته. فدارو کما هم قبل البیت، نو هغوی په دې مانځه کې مخ وګرځو د څه طرف ته د کعبې طرف ته. عبدالله بن عباس وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله راغی هجرت یې وکړو مدینې ته، الله ورته ووایي چې ته اوس د بیت المقدس ته مخ کوه. نو یهود په دې باندې ډېر خوشحاله شو. نو یو څو میاشتې رسول صلی الله علیه وسلم دغې ته مخ کړی، بیا ورته الله ووایي چې ته مخ که کعبې ته، او رسول صلی الله علیه وسلم به اسمان ته کتو ځکه چې خوښه یې دا وه چې زما مخ دې وګرځي کوم طرف ته د کعبې طرف ته وي، ځکه چې دا قبله د ابراهیم علیه السلام وه. نو دې باره کې ډېر روایت دی خو اوس مونږ ورشو هغه به تفصیل دی. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې دا خلک به په تاسو باندې اعتراض کوي. اعتراض به صحیح ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چې څه شي واړول دوی دغه قبلې نه چې دوی پې وو مخکې. نو دا اعتراض به د چای نه قمقلان څوک دي؟ د یهودو او کیدای شي د مشرکانو، ځکه چې د کعبې نه مخ واړو چېرته بیت المقدس ته مخ نه واړولې کعبې نه اوله کې الله ورته امر نه و کړی چې ته اوس کعبې ته مخ مه ګرځوه. نو بعض علما وایي دې کې دغه هم داخل دی، خو نه دلته خبره هغه د یهودو باره کې روانه د ایتون نه داسې واضحه ده. نو یهود به اعتراض کوي. دلته ګوره یو دا فایده راووته. بعض علما وایي دا کار لا شوی نه و او د اول نه الله ووایي چې قمقلان به داسې وایي. نو دا کار الله دې دپاره وکړو چې د مخکې نه ورته دوی څه د اعتراضاتو ته تیار او ګډوډ نه شي. او بعض علما وایي نه، وایي دا ایتونه وروسته نازل شوي دي، قبله چې کله بدله شوه ایتونه نازل شو. دلته یو دا فایده راووته چې د الله په حکم باندې چې څوک کوم اعتراض کوي نو هغه به قمقل وي، ځکه چې الله وایي سیقول السفهاء، وایي به قمقلان. نو قمقل د الله په احکامو اعتراض کوي، چې د عقل خاوني هغه د الله په احکامو اعتراض نه کوي. د قبا والا باره کې چې کوم روایت راځي په صحیحینو کې حدیث شتي، عبدالله بن عمر وایي چې خلک په قبا کې وو، مسجد قبا چې دی سحر مونځ یې کو. نو یو کس راغی ورته وایي چې پرون شپه په رسول الله وسلم باندې قرآن نازل شوی دی او الله ورته ویلي دي چې کعبې ته مخ کوه. نو د هغوی مخونه د شام طرف ته و، فاستداروا الى الکعبه، نو مخونه یې وګرځول کعبې ته. نو دا کوم مونځو؟ دا د سحر مونځ. یعنې دوی ته خبر لیټ رسېدلی دی، دوی ته خبر لیټ رسېدلی دی. نو د هغې د لاسه بیا منافقانو دا باز شروع کړو په مدینه کې، او دا څنګه دوی د قبلې نه واوړي، او یهود هم دا باز شروع کړو او مشرکان هم شروع کړو. ما لهؤلاء تارة یستقبلون کذا و تارة یستقبلون کذا، چې دا څه خبره ده، کله دوی دې طرف ته مخ کوي کله دې ته، اوله کې کعبې ته مخ او بیا بیت المقدس ته مخ کو او اوس بیا کعبې ته مخ کو، دا څه خبره شو؟ قل ورته ووایه لله المشرق والمغرب، د الله دپاره مشرق او مغرب دی.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هدایت کی چاہتے چی وغواړي لارې نیغې ته. یعنی ټول جواب ورکړي چې اختیار د چا دی؟ د الله دی. او سبحان الله امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې لیکلي وی خبره دا ده چې حکم او تصرف صرف د الله دی، ځکه چې مشرق هم د هغه دی، مغرب هم د الله دی. نو چې کم طرف ته هغه اړی اقه طرف ته اوړو. او دی ویلي دي وی دا خو الله یعنی یو څو میاشتې بعد 1914 میاشتې بعد هغه قبله بدله کړه او منسوخ یې کړه هغه زړه. وی که روزانه راته الله وی که نه چې نن دې طرف ته مخ که، سبا دې طرف ته مخ که، بله ورځ دې طرف ته مخ که، او هغه ورځ دې طرف ته، موږ به مکه طرفونو ته مخ کوو، ځکه چې موږ د هغه بندګان یو. هغه زمونږ اله دی، هغه زمونږ معبود دی چې کم طرف ته م اړوي هغه طرف ته موږ اورو. نو ځکه الله وایي چې هدایت کوي چاته چې وغواړي نیغې لارې ته. اشاره ده چې نیغه لار هغه دقه ده کعبې ته مخ کول، چې کله الله دغه قبله کړه اوس دې ته مخ که. او دا الله سبحانه وتعالی دا نعمت رسول صلی الله علیه وسلم ته او د هغه تابعدارو ته نصیب کړی دی. اوس دا څوک چې په نیغه لار دي د دوی بل فضیلت بیانوي. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا او دغه شان من ګرځولی تاسو امت غوره. دا امت غوره دی نو ځکه ورله غوره قبله ورکړه. امة وسطا یعنی تاسو ما قبله د ابراهیم علیه السلام ته ولې راوړولې؟ ځکه چې تاسو غوره امت یې. او وسط دا په عربۍ کې غوره ته ویلی کېږي، یو اعلی شیز ته ویلی کېږي. عرب وی قریش اوسط العرب نسبا و دارا. د نسب په لحاظ سره قریش اوسط العرب دي. څه مطلب دی؟ غوره عرب دي. نو دلته یو معنی ده او دا مشهوره معنی ده. او ځکه د مازدیګر لمونځ ته الصلاة الوسطی ویلی کېږي، غوره لمونځ الصلاة الوسطی ورته ویلی کېږي، او هغه د مازدیګر لمونځ دی. بعض روایتونو کې راځي عدلا او آثارو کې، یعنی تاسو عدل او انصاف والا امت یې. بعض وی معنی دا ده امة وسطا، یعنی تاسو په منځ د افراط او تفرید کې نه زیاتې کوئ نه کمې کوئ. دا ټولې خبرې صحیح دي. دا ټول عزتونه الله دې امت له ورکړي دي. الحمدلله چې الله په دې امت کې موږ پیدا کړي وو. غوره امت، عدل والا امت، او افراط او تفرید په منځ کې دا امت ته معتدل، نه زیاتې کوي او نه کمې کوي. لتكونوا شهداء على الناس د دې دپاره چې تاسو شئ ګواهان په خلکو. دا غوره امت دی. ولې ول الله دا غوروالی ورکړی دی؟ عدل والا دی. ولې ول الله دا صفت ورکړی دی چې دوی ګواهي وکړي په خلکو باندې کله د قیامت په ورځ. ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي رسول گواه پتاسو یا او شي رسول پتاسو باندې گواه. حدیث کې دې راځي امام احمد راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې قیامت په ورځ به یو پیغمبر راشي د الله مخې ته ومعه الرجل او په ټول قوم کې به صرف یو کس ملګری هغه به ورسره روان. یعنې هغه دومره دعوتونه چې کړي څو ملګري به پیدا کړي؟ یو ملګری. والنبي ومعه الرجلان، یو نبي به پکې راشي هغه سره به دوی، بعضو سره به ډېر. نو بیا به الله د دغه قوم نه تپوس کوي هل بلغکم هذا، د تاسو ته
تبلیغ کړی دین در رسولو الله ته دې هر څه پته ده خو د حجت ته قایمولو دپاره دا کارونه کوي چې څوک دا اعتراض ونه کړي چې الله موږ ته خو پته نه وه موږ انصاف ونه لیدو موږ حق ونه لیدو هغوی به وایي چې لا یا الله ده موږ ته ستا پیغام نه دی را رسولی دغه د پیغمبر دشمنان چې کم دي هغوی به وایي چې یا الله دې پیغمبر موږ ته ستا پیغام نه دی را رسولی نو الله به دې پیغمبر ته وایي هل بلغت قومک تا خپل قوم ته تبلیغ کړی زما پیغام دې رسولی هغوی ته نعم ابو ته جاو ما رسولی وی من یشهد لک په دې به تاله څوک ګوایي وکړي هغه به وایي چې محمد و امته محمد صلی الله علیه وسلم او دغه امت هغوی به په دې خبره ګوایي کوي وی فیدعا بمحمد صلی الله علیه وسلم و امته الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه امت ته آواز وکړي یا راو به یې غواړي نو تپوس به ترې وشي هل بلغ هذا قومه دی پیغمبر خپل قوم ته پیغام رسولی دی فیقولون نعم وی به چې آو ورپسې بل سوال وما علمکم نو تاسو ته څه پته دی چې د پیغام رسولی دی او دا سوال سره ته راځي که نه تاسو ته څه پته دی چې د پیغام رسولی دی جواب سبحان الله وی به چې جاءنا نبینا موږ ته راغلی و زمونږ نبي فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا نو هغه راته ویلي دي چې ټولو پیغمبرانو پیغام رسولی دی فذلك قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس نو رسول صلی الله علیه وسلم د الله د خبرې مطلب هغه وی دا دی چې تاسو په خلکو ګواهي ورکړئ او بیا به رسول صلی الله علیه وسلم په دې خلکو ګواه شي او گواهان به د قیامت په ورځ ډېري یو قسم پکې دا دی چې انبیا به هم ګواهي ورکوي او زموږ دا امت به په تېر شوو امتونو باندې هم ګواهي ورکوي نو څومره اوچت مقام الله موږ ته نصیب کړی دی او په څومره اوچت امت کې پیدا کړي یو ځکه حدیث کې راځي چې کله یو جنازه تېره شوه او خلکو د هغې بد ووي رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت یو جنازه تېره شوه خلکو د هغې صفت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وجبت عمر یا رسول الله یعنی څه باره کې تاسو وایئ چې وجبت ما وجبت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویې هر مسلمان چې مړ شي او څلور مسلمانان د هغه په باره کې ګواهي وکړي د خیر د دپاره جنت لازم شو نو دا د خوشحالۍ خبره ده که نه خو د یېرې هم ده چې څلور یې ګواهي وکړي یې بد ووایي جهنمي شو دې ته صرف مه کښېنه چې یاره یو څلور کسان به زما صفت وکړي او دا هغه صفتونه نه دي ګورئ فایده خبرې سره خبره جوړه شي چې زه اوس وایم چې زه به خلک پوه کړم چې په ما به صفت وکړي زه به ورته چې زه مړ شم په ما به څه وکړئ نه هغه صفت چې د زړه او د ضمیر نه راوځي یو سړی په مشرق کې دی ته په مغرب کې او ته یې صفت کې داسې صفت پکار دی او د دې دپاره به داسې ژوند تېرې چې د دې خلکو په کار راشي د دې خلکو خیرخواهي وکړي او که دغه کوټه کې ناستې سهار ته وځي او د شپې ورته راځي او د شپې ته وځي او سهار راځي او صرف نفسي نفسي او صرف خیټه و ما حوله خیټه و په خوا شا کې تاویږي را تاویږي که نه نو بیا دغه صفتونه څه ووایم کله چې سړی دینداري وکړي او خیرخواه شي د امت نه دی چې مړ شي انسانان خو پرېږده په ده پسې اسمان او ځمکه هم جاړي خوشحالي خبره دا ده وی فقلنا وثلاثه وی مونږ وی چې رسول الله که درې وی درې وی فقلنا واثنان یا رسول الله که دوه کسان ګواهي ورکړي وی واثنان چې دوه مؤمنان موحدین دی مؤمن په باره کې دا وایي چې د دینداره سړی او صفت ورکوي دی به الله جنت ته بوځي نو یو حدیث کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې انتم شهداء الله تاسو د الله په ځمکه کې ګواهان یې د الله تاسو به ګواهي ورکوئ نو دا فضیلت دی د دې امت اوس ګوره الله
حکمتونه بیانوي چې ولې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوله کې ووایي چې ته بیت المقدس ته مخ که او بیا ورته څه ووایي کعبې ته مخ که نو کعبې ته خو د هغه مخ وو د اول نه په هغه کعبې ولې نه پرېښودو پای کې ډېر حکمتونه دي الله وایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او منگ نه د ګرځولې قبله هغه چې وي ته په هغې باندې د قبلې د بدلېدو حکمت چې هغه امتحان دی إلا لنعلم من يتبع الرسول مگر د دې لپاره چې راښکاره کړو موږ هغه څوک چې تابعداري کوي د رسول ممن ينقلب على عقبيه د هغه چا نه چې اوړي په خپلو پوندو باندې د دې لپاره الله دا اول هغه قبلې نه رسول صلی الله علیه وسلم دې ته راواړه چې د چا پته ولګي د تابعدارو پته ولګي او هغه په کوم راښکاره شي څوک چې په پوندو باندې به اوړي په پوندو اوړېدو څه مطلب دی انکار وکړي تابعداري نه کوي د الله رب العزت د امتحانونه هم ناشنا امتحانونه او دا ډېر ګران کار و راوي شي عبدالله بن عباس روایت هغه وایي چې اولنۍ نسخه چې قرآن کې راغلی و هغه دا ده قبله منسوخ شو نو ډېر ګران کار دی چې د یوې قبلې نه اکدم ته بلې ته اوړي نو په دغې کې د خلکو پته ولګېد وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أو خامخا يا أو يقينا دا خبر خامخا گرانوا مگر پاغ کسانو چې الله ورته هدایت کړی دی هغوی ته هېڅ ګرانه نه نور دا خبره ده ګرانه خو چې یو سړی د الله او د الله د رسول تابعداري نو هغه ته نه ده ګرانه الله اکبر هغوی ته خو یعنې عبدالله بن عمر وایي چې خلک اوس موږ دا روایت ذکر کړو که چې د سحر په منځه کې خلک په مسجد قبا کې ولاړو مخې کم طرف ته شام طرف ته او په دې کې یو کس راغی یو وی زه ګواهي کوم د دې خبرې چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازل شوی دی الله ته امر کړی چې کعبې ته مخ په دقه ځي کعبې ته مخ کړی د داسې ځوانان الله پیدا کړي او دا دې سوچ مه کوو چې دا آسان کار دی دا سړی چې کله به پوست قالین باندې ناست او صرف خبره اوري دا ورته ډېر اسانه ښکاري موږ دې بعضو ته زارش نه شي چې لکه ته د یعنی دا خو اوس دوی په صحیح قبله باندې وو که په غلطه باندې وو په صحیح باندې وو خو بدله شوه موږ یو سړي ته وایو چې دا کار دی غلط دی پرېږده وی خلک به څه وایي خلکو نه مراد څوک دي کلیوال بس دغه یو څو خلکو نه دی مجبوره دی چې باطل نشي پرېښودی او په حق عمل نشي کولی نو دا ډېر ګران کار دی ګورې ځکه الله وایي چې دا ګران دی خو په مؤمنانو نه یو سړی راغی یو او ما د رسول صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو د کعبې ته مخ په حقه منځه کې دوی راګرځېدلي دي د هغه راګرځېدو طریقه موږ ذکر کړې وه سوالاتو جواباتو نشیز کې څنګه یې مخ ګرځولی عادل صاحب مخ به څنګه ګرځولی ستا ذهن کې څه دي بارک الله فیک لکه اوس زما دا زه چې ناست یم او زما شا قبلې ته ده نو د امام مخه دې طرف ته راولاړ دی دوی داسې تاو شو نیم جوماته پورې نو امام ورسېد منځ ته او دا نور جومات ورسره هم تاو شو پوه شوې که نه نو دا اکثرو په ذهن کې دي چې دوی تاو شو پوره راتاو شو نو امام خو شاته پاتې شو امام بیا کوم ځای کې پاتې کېږي دې ته دې سوچ نه و
او دا د اکثرو ذهن کې چې دوی چې دا مخ اړولی خو ډایرکټ دوی تاو شوي دي چې ډایرکټ ته تاو شي مخ واړه نه امام کوم ځای کې پاتې شو امام خو شاته پاتې شو اخرنی سب څه شو اولنی شو نو ځکه دوی داسې نه دي تاو شوي چې په دې ځي مخ اړولی دوی تاو شوي داسې دي چې نیم جماعته پورې تاو شوي نو چې نیم جماعته پورې تاو شوي دي نو دا صف لاړه هغه ځي ته امام لاړه هغه ځي ته نو هغه خپل ځي ته ورسېدو نور صفونه هم برابر شو ورسېدی که نه وما كان الله ليضيع إيمانكم او ندی الله چې برباد کی ایمان ستاسو. په صحیح حدیث کې راځي د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت ته وی مات قوم كانوا يصلون نحو بیت المقدس مؤمنان مړه شوي چې هغوی مونځ کوم طرف ته کړی بیت المقدس طرف ته یې کړی نو بیا وروسته چې دا کعبه بدله شو نو خلک وایي چې ما حالهم فی ذلک چېرې د هغوی دغه مونځونه به الله قبول کړي او که نه به نو الله دا آیت راکوز کو چې الله نه دی ضایع کوونکی ستاسو مونځونو لره ایمان یې وي او مراد ترې څه دی مونځ دی دلیل دی چې په ایمان کې عمل داخل دی یعنی ایمان کې عمل کول دی ځکه چې وګوره مونځ ته ایمان وي ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله په خلکو ډیر شفقت کوونکی مهربان دی مهربان دی نو خو مونځونه ولا نه ضایع کوي که نه ځکه دا و الله وایي زه مهربان شفقت کوونکی ذات یم نو زه دغه مونځونه خو نه تباه کوم دې خلکو قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا منگینو بیا بیا اوڑی دل دمخستا اسمان طرفتا. عبداللہ ابن عباس وی چې اولنی نسخه چې په قرآن کې راغلی داغه د قبله ده او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ راغی او مدینه کې یهودیان اوسېدو نو الله ورته ووایي چې تم د دوی د قبلې ته مخ کوه یهود څه خوشحاله شو یو څو میاشتې و بیا قبله بدله شوه او د رسول الله وسلم دا خوښه وه چې دا قبله بدله شوي بار بار به اسمان ته کتو الله د ایتونه نازل کړو. فایده قد نرا دا نرا دا فعل مضارع دی یعنی موږ یینو او دا په عربی کې قانون دی چې قد کله په مضارع باندې داخل شي نو دا د تکثیر دپاره راځي معنی دا ده چې بار بار یې کتلی دي رسول الله وسلم اسمان ته بار بار کتلی یو پیرې نه دي کتلی چې یاره بس یو پیره چې وکتو خبره ختمه شو. غټه فایده د رسول صلی الله علیه وسلم ادب د الله سره صرف اسمان ته ګوري خو غواړي نه ادب یې زده کوي صرف اسمان ته ګوري غواړي نه او الله خو په زړونو عالم دی. بله فایده غټه الله کوم ځای کې دی بره دی په عرش د پاسه نو ځکه ورته کوم ځای ته ګوري بره ګوري ښی طرف ته ولې نه کتو ګس ته ولې نه کتو کته ځمکې ته ولې نه کتو کوم ځای ته کتو اسمان ته کتو بره دلیل دی چې الله په عرش د پاسه دی. او یاره که دا قرآن دی راواغستو او په صحیح طریقې سره دی ووایي که نه په دې ټولو اهل بدعو باندې دا قرآن رد دی. و یو کس تللی یو مکتبې ته ما که دا خبره تاسو ته یو پیر ذکر کړې وه بیا مکتبې ورته وایي چې صاحب داسې کتاب راکړه چې د بریلیانو باندې پکې رد دي ځکه چې موږ سره خوا کې بریلیان ډېر دي هغوی تنګ کړی وایي هغوی له قرآن و هغو له قرآن ورکړو وایي چې نه داسې کتاب چې بریلیان باندې رد وایي دا د فاتحې نه ناسه پورې و بریلیانو رد دی خو صحیح وویله نو بریلیان هم دا قرآن وایي ښه شیعهګان هم وایي اوس د صحابه کرامو شان بیان شو که نه شیعهګان هم دا ایت وایي او بیا پکې چې د صحابه کرامو ګستاخي کوي کم خلک چې وایي چې الله په عرش د پاسه نه دی هغوی هم دا قرآن وایي او موږ هم وایو فرق څه دی
تدبر سره نه وي او د تابعدارۍ په نیت نه وي. ته چې د اول نه قرآن ته کښېنې داسې کښېناستې چې زه به د خپل شیخ طرز لګوم، په دې نیت ته د کور نه راغلی، او ویم به هغه څه چې ما د خپلو مشرانو نه اورېدلي. شیخ عبدالسلام رحمه الله تفسیر مې ورځ اورېدو، نو په یو عالم باندې رد کوه، هغه به ډېر په طریقه رد کو، ډېر یو حکمت والا انسان، خو داسې رد به یې پرې وکړو چې سم. نو په منځ کې دا خبره وکړه چېرته بل کتاب تفسیر هم ګوره، دغه یو قصه دې یاده کړې ده په مخه یې وې، هر کال وي ته دا خبره کې، چېرته یو کال پسې بل کتاب وګوره. نو بس چې راشي په دې نیت راځي چې زه به څه کوم، د استاز قصه به کوم او څه چې ما د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي، بس دې ته مې نیت نشتی چې الله څه وایي زه به ځان په دې پوه کوم. لکه اوس کوم خلک چې وایي چې الله په هر ځای کې دی، په عرش د پاسه نه دی، هغه هم د آیت وایي، خو په دې ځای هغوی تېر شي صرف ترجمه، او په ترجمه کې هم تحریفات کوي. را به شي انشاءالله، زه به ته بعض ځایونو کې بیا مثالونه وښیم. نو پوره 2-3 میاشتې دوره روانه ده، صرف هغه دغه ورته نه وایي خانه پوري، چې صرف وویلی شي چې موږ څه چل کړی دی، موږ دوره کړې ده. او دا چې ورته ناستې دوی باندې سړي غریبانانو زړه وسوځي او ورته سرونه شړپوي او هغه ورته قیسې کوي. نو دومره غریبانان 2 میاشتې پراته دي او ده ورته صحیح قرآن هغه ونه کړو. مشکل هغوی کوم دی چې دغه راوځي ورته ووایه ته وګوره تاسو صحیح زده کړو، نو هغوی موږ ګستاخ وایي ته زموږ د استاز باره کې خبره. نو هلته زموږ دا خلک اکثر کوشش د طرزونو مرزونو کوي، او ځکه اکثر چې عنوان ورکوي پوسټر لګوي چې دوره به کېږي، دوره تفسیر به طرز پلاني شیخ. نو دا غریب بیا ټول غم د څه سره چې طرز ګډوډ نه شي، ځکه دا ډېر ګران کار دی د بل انسان په آواز کې او د هغه په طرز کې خبرې کوو. 10 منټه یې سړی وکړي، 15 منټه یې وکړي، صحیح ده. وروسته د سړي د قیسه ګډوډی شي ټوله. نو د ده بیا سوچ دې ته نه چې الله څه وایي، دا تفسیر ما څنګه وکړو، قیسه سوچ څه دی چېرې دا طرز رانه ګډوډ نه شي، ځکه چې هلته خو دې ویلي چې د فلاني طرز لګو. نو الله دې موږ په قرآن باندې پوهه کړي. فلنولينك قبلة ترضاها، نو خامخا موږ اړو ته داسې قبلې ته چې ته خوښې هغې لره. موږ به دې واړو کم طرف ته؟ کعبې طرف ته. فول وجهك شطر المسجد الحرام، نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد حرام. منسوخ شو هغه زړه مسله، او دا دلیل دی یا مثال دی په دې خبره چې قرآن حدیث منسوخوي، قرآن حدیث منسوخوي، ځکه چې هغه مسله خو حدیثونو کې ده، نو دلته منسوخ شوه. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، او چرته چې یې تاسو نو واړوئ مخونه خپل په طرف داغې، په طرف داغې. ګوره چې کله کعبې ته نږدې نو بیا به کوم ځای ته مخ کې؟ عین کعبې ته به مخ کې. خیال هم دی که نه؟ ځکه په حرم کې خلک څنګه ولاړي؟ ګول ګیر چاپېره ولاړي، ځکه چې دوی نږدې دي، نو په دوی لازم دي چې څه ته مخ کې؟ د کعبې د عین ته، عین کعبې ته. او چې لري طرف ته، چې لري نو بیا د کعبې په طرف په مخ کې. وإن الذين أوتوا الكتاب، او یقینا هغه کسان چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب، ليعلمون أنه الحق من ربهم، خامخا پوهیږي چې دا قبله بدلېدل حق دی د طرف د رب د هغوی نه. دا څوک دي؟ یهود. وإن الذين أوتوا الكتاب، یهود و نصارا، ليعلمون یقینا هغوی ته پته دی چې دا خبره څه ده، دا خبره حقه ده. ولې؟ د هغوی په کتابونو کې دا و چې اخرنی نبي چې راشي هغه به بیا مخکې څه ته؟ کعبې ته. دا خبره پکې وه، خو دوی نه بیانوله.
وما الله بغافل عما يعملون او نه دی الله به خبر دا عملونه چې دوی کوي. په قرات امام ابن عامر او حمزه او الکسائی کې دي وما الله بغافل عما تعملون، او الله نه دی غافل او نه دی به خبر دا کارونه چې تاسو یې کوئ. سیده خبره سره یاد کړئ چې الله هر ځکه چې د کعبې طرف ته مخ کوي، دین استثنایی حالات هغه دي چې سړی په سفر باندې او په سورلۍ له پاسه نفلی مونځ کوي، په سورلۍ له پاسه نو چې هر طرف ته مخ شي. دغه شان بل دویم حال چې هغه استثنایی دی، هغه د جنگ په میدان کې کله کافرانو سره جهاد رواني او موقع پکې نه ملاویږي چې جمع وشي او مونځ وکړي، نو بس بیا به مونځ کې که هر طرف ته دی مخه وه. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله را روان درس کې به د 115 آیت نه شروع کوو. الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.